په افغانستان کې یو بادشاه تیر شوی د امیر عبدالرحمن وی رده نیکو د هغه نوم امیر دوست محمد نوم د دې امیر عبدالرحمن نیکو امیر دوست محمد نوم نو هغه امیر دوست محمد لښکر ولېږه د یو علاقې د جنگ لپاره او خپل زوی شهزاده هغه جرنیل کوله امیر دوست محمد هغه ولا جرنیل کو فوج یې ورکړی د په پلان کې علاقه باندې دشمن په مونږ حمله کې لاړ شه د هغې مقابله وکړه دوی لښکر یې ورکړه دا د امیر دوست محمد زوی چې کوم شهزاده دی دی لاړ مقابلې له دې مقابلې له لاړ اطلاع دا راله د سیډي پولیس والا چې ستا هغه زوی چې دی د امیر دوست محمد ته دا اطلاع راله چې ستا زوی شکست وموند او راوتښتېد او بلا فوج یې مړه شو او علاقه یې پرېښوده دشمن ته نو د امیر دوست محمد وی کور ته راغی او دې خاطر ډېر زیات پریشانه دی نو ښځه ورته وی سړیه ولې پریشانه بادشاه سلامت وی پریشانه په دې چې هغه زوی دی د دشمن نه راوتښتېد او بلا فوج هم مړ شو او دشمن بلا علاقه مو نیوله او د زوی دې پته نه لګي چې زوی به د سنګ کم ځای ته راتښتېدلی او کم ځای به او کم ځای به نه وی دا ښځه ورته وی چې بادشاه سلامت زما زوی فتح مونتی ده زه درته یم چې زما زوی فتح مونتی ده او دشمن له شکست ورکړی دی زما زوی راتښتېدلی نه دی وی ټول سیډي ریپورټ دی او د خفیه جنسوپ ریپورټ دی چې زما لښکر راوتښتېد او د دنیا لښکر مړه شو او ټول وایي چې هغه زوی دې راوتښتېد او ته دلته په کور کې ناست یې څه نه خبر نه ورته وایي زما زوی ګټه مونتی ده او فتح یې مونتی ده وایي ښه ستا ریپورټ هم دی او زما هم دې پته به ولګي ښځه ډاډه ده تکړه ده چې یو څو ورځې تېرې شوې نو بل ریپورټ راغی وایي فتح یې ومونته دشمن باندې فتح ومونته او دشمن یې ومو او ستا زوی چې دی هغه شهزاده هغه سپه سالار هغه جنرل کامیابي ومونتل راغې ښځې ته کېناسته وی ښځې هغه زما ریپورټ خو واقعي غلط و زما ټول د حکومت ریپورټ غلط ثابت شو تا ته د اطلاع چا درکړې وه وی چا هم نه نو تا بیا څنګه وی چې زما زوی فتح مونتی ده او زما زوی نه دی تښتېدلی ما ته وی دا الدته نه ویم وی نه ما ته به خامخا دال وی بادشاه دی ښځه ده ښځې ته وی خامخا بال وی وی الدته ویمه خو دا به ځان سره راس کې ساتي وی وایه وی ښه ال دا دی چې کله نه موتا یو بل سره یو ځای شو او دا بچې زما خېټه کې جوړېدل شروع شو نو ما حرام خوراک نه دی خوړلی مشتبه به هم نه دی خوړلی ما دا سوچ وکړه چې زه داسې خوراک خورم چې زما وینه مکمل پاکوي ولې چې د چا وینه پاکوي او دغې پاکې وینې نه کم بچې جوړېږي هغه به بهترین اخلاق به د هغه جوړېږي د هغه به رزیل اخلاق نه د هغه به خراب اخلاق نه د هغه به بهترین اخلاق وي اعلی اخلاق وي نو مې چې داسې بچې زما وشي چې هغه د بهترینو اخلاقو خاوند دي نو ما نهه میاشتې د دې بچي دپاره ډېر پرهیزونه کړي دي ما منځونه کړي دي ما تلاوتونه کړي دي ما سجدې کړي دي او چې کله تر کمې پورې دې بچي بیا زما د سینې پی خوړل نو داسې وخت په ما نه تېر شو چې دې بچي له مې پی ورکول د هغې نه مخکې ما 2 رکاته نفل نه کړی دې ته مور وایي زه به لاړم ما به اودس وکړه اودس نه پس به مې 2 رکاته نفل وکړل نو ستا دا شهزاده زوی مې بیا هغې نه پس سینې ته واچوي او چې دی به بیا کله په جړا شو په یو پسې نو بیا به مې اودس کوم ما به 2 رکاته نفل کول او بیا به مې پی ورکول نو چې کوم داسې بچي وي چې هغه پاکه پی وخوري او پاکې وینې نه جوړ شي نو هغه بهترین اخلاق هغه شهادت ته ځان ورنږدې کوي ځان شهید کوي خو تښتي نه هغه کې تېښته نه چې تا ما ته وایي چې زوی دې راوتښتېد ما وایي دا داسې وینې نه دی جوړ چې دا دې راتښتي دی به ځان وجدي شهید کېږي به جنت ته به ځان رسېږي خو دی به راتښتي نه د باندې ما حلاله خوړلې ده د دپاره ما منځونه کړي د دپاره ما اودسونه کړي دي او د ده دپاره ما ډېر تلاوتونه کړي دي شته داسې میندې اوس په دې زمانه کې نشته